سلامونه کې هله په دې لار تاسو وروغ جوړوي څنګه کولای شو چې په اف جی کوین پروژه کې خپل لومړنی اکاونټ جوړ کړو په دغه ویډیو کې تاسو ته بشپړ طریقه درخوایم یوازې د اکاونټ جوړېدو طریقه نه بلکې په دې ویډیو کې درته چې څنګه اکاونټ جوړول شو څنګه سټیک کولای شو څنګه ویډرو ډیپوزیټ کولای شو او د دې څنګه تاسو ته په اپلیکیشن کې د کار کول طریقه او د فری انکم طریقه هم درته ښیم یعنی په اف جی پروژه کې موږ څنګه وړیا کوینونه ترلاسه کولی شو ټول طریقه درته په دغه ویډیو کې ښیم ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ مخکې له دې چې په دغه ویډیو کې تاسو ته مالي طریقې وښیم یوه مهمه یادونه دلته کومه هغه دا چې کېدای شي ډېر کسان وایي چې اف جی کوین څه ډول پروژه ده څومره زموږ لپاره باوري ده البته دغه یو اوږده موضوع ده غواړم په دغه باندې وروسته یو بحث وکړم مخکې هم ویډیو جوړه کړې وه دلته تاسو کتلی شئ او همدارنګه ډسکرپشن کې به لینک وي تېر کال مې جوړه کړی تقریبا د نن نه یو نیم کال مخکې ما هغه ویډیو جوړه کړې وه په هغې ویډیو کې مې ویلي چې اف جي کوین څه ډول پروژه ده خو د هغه نه تر اوسه پورې په دغه پروژه کې بیخي ډېر خورا غټ غټ اپډیټ راغلی دي دغه اړوند به زه راتلونکي ورځو کې یوه بله مهمه ویډیو جوړوم چې اف جي کوین څه ډول پروژه ده او کوم هدفونه لري څومره زموږ د سولې لپاره باوري ده هغه به تاسو کتلی شئ نو راځئ په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه در وښیم په دغه موبایل کې زه اوس له سره نوی اکاونټ جوړوم نو را به شئ د هر څه نه مخکې به تاسو د اف جي کوین ویب سایټ ته لاړ شئ ویب سایټ ته که ځئ تاسو به ګوګل کې سرچ کې fgcoin.net هلته مو سرچ کړئ په درې خطونو باندې کلیک وکړئ هلته اکاونټ رجسټر اپشن راځي دغه لار هم کولی شئ خو ما تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک اچولی دی همدغه لینک لاره راشئ یوه مهمه یادونه دا چې بغیر د لینک نه تاسو نشئ ورتللی البته یا به تاسو لینک لرئ یا به یو چا د ریفل کوډ لرئ ځکه ریفل نه بغیر تاسو اکاونټ نشئ جوړولی نو را به شئ تاسو ته دغه صفحه راغلسي دلته تاسو کولی شئ په اسانۍ سره اکاونټ جوړ کړئ فول نیم لاست نیم خو دلته تاسو ته یو برخه راځي هغه د ریفل کوډ ده تاسو هڅه وکړئ چې دلته زما ریفل کوډ وکاروئ 3809 3809 دا زما کوډ دی تاسو کولی شئ دغه وکاروئ یا د خپل یو ملګري کوډ وکاروئ په هر حال د ریفل نه بغیر مخکې نشئ تللی مخکې له دې چې دا فورم ډکئ د ټولو نه مخکې راشئ دلته لاندې تاسو ته یو برخه راځي کنټینیو ویت ګوګل په دغه باندې کلیک واخلئ دغه باندې کلیک واخلئ تر څو د کوډ لیږلو نه هم خلاص وي اسانۍ سره اکاونټ هم جوړ کړئ بیا تاسو ته خپل جیمیل اکاونټ راځي هماغه اکاونټ چې کوم تاسو راغی به تاسو انتخاب کړئ دلته به تاسو بیا په کنټینیو باندې ورته کلیک واخلئ دلته ګورئ موږ ته خپل ایمیل اکاونټ یا جیمیل پورته ځای کې سلیکټ شو انتخاب شو تاسو ته خپل نوم دلته لیکل کېږي خپل نوم به تاسو مکمل دلته ولیکئ زه خپل هغه نوم چې دی هغه برابروم یوه خبره ډېره مهمه هغه ده چې تاسو به هغه نوم ولیکئ کوم چې تاسو په تذکره یا پاسپورټ کې لرئ ولې ځکه چې راتلونکي وخت کې په دې کې KYC راځي KYC کې باید ستاسو نوم ډیټ اف برث هر څه دقیق وي که چېرته غلط وي بیا مو KYC مخکې نه ځي نو زه ورته پوره نوم لیکم اول وروسته به تاسو کنټري انتخاب کړئ کنټري افغانستان او ریفرل کوډ چې ما کوم درته درکړی و زما خپل ریفرل کوډ 3809 همدغه وکاروئ موبایل نمبر به تاسو خپل دقیق نمبر ولیکئ کوم ستاسو موبایل کې دی هماغه فعاله نمبر به تاسو ولیکئ زه پکې خپل نمبر ورته لیکم کله چې نمبر ولیکئ لاندې تاسو پاسورډ برخه راځي په دغه ځای کې به تاسو خپل یو د قوي پاسورډ جوړ کړئ دغه نه ورسره لاندې بله برخه راځي ډیټ اف برث تاسو په زیږیدونکي ته دقیق ولیکئ کوم چې تاسو په تذکره یا پاسپورټ کې لرئ نو کله چې زیږیدونکي ته ورته سلیکټ کړه د کوم انتخاب دا اپشن به تاسو انتخاب کې خانه به ټیک مارک کله چې دا ټیک مارک په رجسټر باندې ورته کلیک وکړئ به دې سره به ستاسو اکاونټ په دغه اف جي کوین پروژه کې جوړ شي هم تر دغه ځای پورې زموږ اکاونټ مخکې لاړه زموږ اکاونټ چې دی هغه جوړ شو د ټولو نه مخکې لومړنی کار چې اوس تاسو کوئ لاندې تاسو ته کریټ والټ برخه راځي په دغه به کلیک وکړئ تاسو به خپل لومړنی والټ جوړ کړئ کله مو چې والټ جوړ کړو اوس تاسو ته ښکاري نو موږ ته مکمله صفحه چې دغه راخلاص شو اوس تاسو ته مکمل طریقه درښیم چې څنګه اوس اپلیکیشن جوړولی شو څنګه هغه کې اکاونټ لګین کولی شو مکمل طریقه سره په سکرین باندې وګورئ نو په دغه کې د کار کول طریقه چې ده خورا اسانه ده لومړی برخه تاسو ته ډاشبورډ راځي تاسو دلته ښکاري لاندې په دغه ډاشبورډ کې لومړی اول هر څه نه مخکې تاسو خپل دلته د اف جي کوین قیمت لیدلی شي په USDT باندې دی خو ته په USDC باندې کتلی شي وړاندې په BNB باندې ښکاري د قیمت هر ورځ تغییر کوي یعنی یوه ورځ کله ډېر پورته شي کله لږ پورته شي خو د دې اف جي ټوکونو په عرضه او تقاضا پورې اړه لري یعنی هر ورځ دلته خلک راځي اف جي ټوکن د سواپ له لارې اخلي کله چې واخیستل قیمت یې پورته کېږي دلته په ټوټل سبسیټ برخه کې تاسو ته بیا خپل ټوټل ریفرل ښکاري په دغه ځای کې تاسو ته ښکاري تاسو څومره ګټه د اف جي څخه کړې دغه درته ښکاري په دغه ځای کې تاسو د اف جي کوینونو موجوده بیلانس ښکاري چې څومره تاسو اوسنی بیلانس لرئ دلته د USDT بیلانس درته ښایي چې څومره تاسو اوسنی USDT دلته په اف جي کوین کې لرئ همدارنګه دلته د BNB درته ښایي او دلته د USDC بیلانس درته ښایي دغه نه لاندې تاسو راځي سوشل میډیا تاسو دوی کولی شئ د ټیلیګرام چینل دغه ځای نه تاسو مستقیم د ټیلیګرام سره جوین شئ ټویټر سره جوین شئ انسټاګرام ټیک ټاک فیسبوک او یوټیوب ټول دغه ځای نه تاسو جوین کولی شئ او لاندې تاسو ته د اف جي کوین تر ټولو مهمه برخه چې راځي هغه د دوی ډاکومنټ ده
ډاکومنټ په دغه څو ژبو باندې موجود دی، تاسو هغه نه بیا استفاده کولی شئ او ترلاسه کولی شئ. دوی ډاکومنټ که په چېرته پښتو ژبه باندې غواړئ راشئ، په پښتو ژبه باندې صرف یو کلیک ورته واخلئ. اتومات د FG کوین کوم ډاکومنټ چې دی یا فایل دی هغه تاسو ته ډاونلوډ کېږي، تاسو په موبایل کې خلاصېږي. تاسو کولی شئ هغه وګورئ چې دوی څه پلانونه لري، کومې ځانګړتیاوې لري، څه ډول ګټه ورکوي، ټول دلته پې تاسو هغه کتلی شئ. دغه نه وروسته به تاسو بیا راشئ دوهمه برخه چې راځي والېټ برخه ده. په دغه ځای کې به تاسو ته د FG کوین والېټ راخلاصېږي. اوس پورته چې کوم تاسو ته ښکاري دا ستاسو د FG کوین والېټ ادرس دی. نو دغه FG کوین ادرس په اساس باندې تاسو هم دغه والېټ ته هم USDT رالېږلی شئ، هم FG کوینونه رالېږلی شئ، هم BNB هم USDC. یعنې دلته چې کومو کرنسیانو لیست ښکاري 4 کرنسیانې، دا 4 وړه ورته دغه ځای کې رالېږلی شي. دغه برخه کې تاسو چې ښکاري په دوی کې چې تاسو ته ښکاري اویلیبل برخه کې تاسو ته موجوده د FG بیلانس ښایي. دلته بعضې کوینونه چې تاسو ویډرا ډیپازیټ کوئ انډر ریویو کې هغه درته ښایي. ټوټل ډیپازیټ، ټوټل ویډرا او داسې بای او سیل ټول دلته تاسو ته ښکاري، هغه تاسو کتلی شئ. بله برخه چې د USDT ده تاسو دلته پکې ورک نه شئ، درنه ګډوډ نه شي. دا د FG صفحه ده لومړی تاسو ته ښکاري او د USDT صفحه دلته بېله ده. بعضې کسان USDT ویډرا ډیپازیټ کوي، دلته بیا تاسو کتلی شئ. نو دغه ځای کې تاسو بیا کولی شئ چې همدغسې اویلیبل USDT بیلانس وګورئ. بعضې چې تاسو ویډرا ته لېږل د انډر ریویو کې دي هغه کتلی شئ. همداسې ډیپازیټ کتلی شئ، تاسو ډیپازیټ کړي دي، څومره مې ویډرا کړي دي، هغه ټول څومره مو اخیستي دي، څومره مو خرڅ کړي دي، هغه ټول دلته تاسو کتلی شئ. نو که چېرته تاسو غواړئ همدغه FG والېټ ته USDT ډیپازیټ کړئ، FG ډیپازیټ کړئ یا هم BNB چې هر کوین ډیپازیټ کوئ، دغه ځای نه په کافي باندې کلیک واخلئ. دا ادرس کافي کوي. کله چې کافي کړئ لاړ شئ باینانس ټرست والېټ چې په هر اکاونټ کې تاسو سره پیسې د USDT BPSL له لارې تاسو ورته رالېږلی شئ. یاد ولرئ ګورئ دغه کوین چې دی FG کوین بورژه د BSC، زه به دلته تاسو ته ولیکم په غټو توګه BSC په نوم باندې بلاک چین باندې ده، یعنې د USDT BPSL د BNB سمارټ چین پر ادرس باندې ده. بغیر د دې نه بل ادرس لري تاسو پیسې ورنشئ ورته رالېږلی، که روم لېږل شئ دغه له لاسه ورکړئ. نو نیټورک کې په دقیق په نظر کې ولرئ. په دې چې تاسو په دغه باندې پوه شوي وئ، نو کله چې تاسو غواړئ د دې نه ویډرا وکړئ را به شئ دلته په دغه ویډرا باندې کلیک وخلئ. که FG ویډرا کوئ هم همدغسې، که USDT ویډرا کوئ هم دلته په کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیسته د USDT په ویډرا باندې، نو دلته به تاسو دغه صفحه راخلاصه شي. د ټولو نه مخکې یوه ډېره مهمه یادونه هغه ده چې تاسو کله د دې نه غواړئ ویډرا وکړئ، یو څو خبرې دي چې تاسو باید هغه په نظر کې ولرئ. اول دا چې تاسو باید لږ تر لږه 10 USDT دلته ولرئ، 10 نه کم نشئ ویډرا کولی. او تر ټولو بله مهمه خبره دا چې دلته هم د یادونه کړې ده چې مینیمم USDT دومره. او بله مهمه خبره دا چې تاسو دلته د ویډرا لیول لرئ. په لومړي لیول کې که تاسو خپله وایي تاسو کولی شئ صرف 10 USDT ویډرا کوئ. دلته تاسو کلیک واخلئ، بیا به راشئ لیول اینډ پروګرس برخه تاسو ته راځي، په دغه به کلیک واخلئ. نو دلته په لومړي لیول کې تاسو 10 USDT ویډرا کولی شئ، په دوهم کې 100 USDT، په دریم کې 30، همداسې څلورم کې 50. اوس د دغه لیول د لوړولو لپاره باید تاسو ته پوینټونه ترلاسه کړئ. ګوره دلته پوینټونه تاسو ته ښکاري، پوینټونه به ترلاسه کوئ. هغه پوینټونه په لومړي لیول کې د لومړي لیول ټولو لپاره فری، دوهم لیول لپاره باید تاسو 10 پوینټونه ولرئ، دریم لپاره 20، همدغسې 30، 40 او پوینټونه. کله چې پوینټونه ولرئ د هغو په اساس تاسو ویډرا کولی شئ. نو پوینټونه موږ څنګه لوړولی شو؟ د هغې لپاره دوی ټاسک برخه اضافه کړې ده، یعنې تاسو باید د دوی لپاره یو څه نه څه کار وکړئ. کار څنګه؟ یو خو دا چې ستاسو په اکاونټ کې مثلا ستاسو اکاونټ یوه میاشت تېره شوه، دلته چیک واخلئ 15 پوینټونه درکوي، 6 میاشتې تېرې شو 15 درکوي، یو کال تېر شو 15 پوینټونه درکوي. همدغه تاسو په دغه طریقې سره اوس ځینې پکې فعال دي، ځینې نه دي فعال. اوس دغه فعال دی چې چیک ورسره لګولی دا بل فعال دی. او تاسو چې کله 15 ملګري دعوت کوي په هغه باندې 2 پوینټونه دلته درکول کېږي. دغه ځای تاسو چیک باندې کلیک وکړئ، اتومات درکول کېږي. زما اکاونټ خو فل نوی دی بیخي. او همدارنګه تاسو د ټلګرام چې فالو کوئ بورډ سره کنیکټ شئ، ټلګرام بورډ سره، هغه کې هم تاسو ته 15 FG ټوکن درکول کېږي. نو په دغه طریقه دا ټاسکونه هم تاسو پوره کوئ. ډېر اسانه ټاسکونه دي. د دوی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ګورئ څومره اسان. لاړ شئ دلته چیک باندې کلیک وکړئ، درته ښایم چې څنګه سبسکرایب کولی شو ټول طریقه. نو دغه ساده ټاسکونه به تاسو پوره کوئ. نو بیا تاسو هغه سره لیول لوړوئ، 6 پوینټونه درکول کېږي، 15 پوینټونه، 10 پوینټونه، 2-3 پوینټونه. کله چې هغه درکړل بیا تاسو هغه ورسره ویډرا کولی شئ. دغه د لیول طریقه. اوس چې کله تاسو دلته اماونټ ودرل د غواړئ ویډرا وکړئ، د هر څه نه مخکې به دلته تاسو ولیکئ څومره USDT ویډرا کول غواړئ. USDT USDC هر ویډرا تاسو جلا کولی شئ. مثلا سل دلته چې کله کلیک وکړئ دلته به تاسو ادرس پیسټ کړئ. کوم ادرس تاسو باینانس نه، ټرست والېټ نه یا هر ځای نه راخیستی دی، FG کوین والېټ نه مو راخیستی دی، هغه به دلته تاسو ورته ولیکئ. کله مو چې ولیکه راشئ دلته
تاسو د ماکس لارې کول چې مکمل هم ویډرا کوي که لږ ویډرا کوي کوم چې تاسو لیکل دلته په ویډرا باندې کلیک واخلئ تاسو ویډرا کول شي. خو اوس موږ مهال په خپل اکاونټ کې یو اس ټي ټي نه لرو، پیسې نه لرو، نو دلته بعضې لاندې څو مهمې یادونې نورې هم شته. درته وایي چې د ویډرا فیس چې د 5% ده 5% به تاسو نه ګرځول کېږي. او د دې تر څنګ تاسو ته بیا نور بعضې خبرې کړي دي چې هېڅکله غلط ادرس ته ویډرا ونه کوي. ممکن غلط ادرس ته که ویډرا وکړل تاسو ته نه رسېږي، هغې موږ ذمهوار هم نه یو، او البته نه راګرځول کېږي ځکه بلاک چین پور سره ویډرا په سلري ستونو کې تاسو ته رسېږي. که وزن ډېر تاسو سپورټ سره اړیکه نیول شي. لاندې برخه دي نو دلته بیا تاسو خپل ویډرا هیستوري کتلی شئ، څومره دغه برخه کې چې څومره ویډرا تاسو کړي دي هغه ټولې کتلی شي. دا خو د ویډرا پروسه وه چې تاسو کړې ده. همدغسې هم ډیپازیټ هم تاسو په دغه طریقې سره چیک کولی کتلی شئ. اف جي هم دغسې ویډرا کولی شئ. ښه رابشئ دغه نه وروسته بله مهمه برخه چې لاندې تاسو راځي هغه د سواب برخه ده. لاندې به راشئ تاسو به دلته په سواب باندې ورته کلیک واخلئ. نو سواب باندې د کلیکولو وروسته تاسو کولی شئ چې دلته خپل اف جي ټوکنونه چې کوم دي هغه سواب کړئ. نو د مثال په ډول دلته تاسو ته ښکاري لومړی خو دا چې دلته 100 میلیونه بودیجه ایښودل کېږي هره ورځ. بجټ بودیجه ایښودل کېږي هغه به تاسو اخیستلی شئ، د هغې نه اضافي نه اخیستلی شئ نه خرڅولی شئ، یعنې دومره سواب کولی شئ. او هر کس یعنې ستاسو اکاونټ چې کوم دی په تاسو په خپل اکاونټ کې کولی شئ د ورځې هره ورځ 15 لکه اف جي ټوکنونه سواب کړئ. را به شئ د سواب لپاره لاندې چې کله راشئ دلته تاسو ته ډېره مهمه پروسه راځي. د ټولو نه مخکې دلته تاسو ته ښکاري یو اس ټي ټي په دغه کلیک وخلئ. لومړۍ برخه کې تاسو کولی شئ یو اس ټي ټي اف جي ته کنورټ کړئ. دوهمه برخه کې اف جي ټوکنونه یو اس ټي ټي ته اړولی شئ، بي ان بي اف جي ته اړولی شئ، اف جي یو اس ټي سي ته اړولی شئ، یو اس ټي سي اف جي ته اړولی شئ. په دغه طریقو سره تاسو دغه کولی شئ، یعنې هغه ټوکن که اوس تاسو سره په والټ کې یو اس ټي مو اول ډیپازیټ کړل اف جي ته مو راولېږل، اوس ته غواړئ دغه اف جي ته واړوئ او سټیک یې کړئ. دلته مثلا څومره دې کړي دي که ټول غواړئ دلته په ماکس باندې کلیک واخلئ. کله چې ماکس باندې کلیک واخیستم ټول به انتخاب شي. درته کلیکټ کوي هم چې مثلا ستا سره اوس دلته زه ولیکم مثلا ما سره 100 یو اس ټي ټي ډیپازیټ مې کړل، ما ته وایي چې ستا 100 یو اس ټي ټي نه 4,602 اف جي ټوکنونه جوړېږي. په سواب باندې چې کلیک واخلي اف جي ته به واوړي بالکل ته کولی شي. او بله مهمه یادونه دلته بله دا شوې ده چې تاسو د ایکسچینج فیسیلیټي د یعنې که تاسو فکر وکړئ موږ چې هر ځای کې سواب کوو، که په خط په باینانس کې کوو هم موږ نه فیس ګرځول کېږي. په هر ایکسچینج کې والټ کې چې موږ سواب کوو موږ نه ترانزیکشن یا ایکسچینج فیس ګرځول کېږي. خو په اف جي کې 100% فری د تاسو نه ګرځول کېږي. دا ټولو غټه خبر ده. بله خبر دا چې تاسو لږ تر لږه باید 12,000 اف جي کوینونه ولرئ که مو اف جي کوینونه سواب کول. او که چېرته تاسو بیا یو اس ټي ټي سواب کول باید 12 اف جي 12 یو اس ټي ټي ولرئ تر څو دغه تاسو سواب کړئ. د هغې نه کم بیا نشئ کولی. لاندې تاسو دغه د سواب مکمله هسټري کتلی شئ، که اف جي دي که یو اس ټي ټي دي ټول به دلته تاسو کتلی شئ. دا خو د سواب پروسه وه چې موږ تاسو ته در وښودله. را به شو د سټیکینګ په طرف باندې. اوس دلته راځو سټیکینګ په طرف باندې راځو چې سټیکینګ په ټیکټ څنګه کول شو. د ټولو نه مخکې یو مهم خبره دا کوم چې اف جي پروسه کې موږ ته د سټیکینګ څومره ګټه په ورځني ډول راکول کېږي. دغه اړوند به زه تاسو ته یو تفصیلي ویډیو جوړوم. د دې پریزنټیشن یا پی ډي اف به تاسو ته په بشپړ ډول تشریح کوم. هغې کې څومره ګټه ورکول کېږي ورځنی، میاشتنی، د کال، ټول به تاسو ته ښایم په راتلونکي ویډیو کې. خو اوس مهال لپاره تاسو صرف دا زده کړئ چې څنګه سټیک کېږي، ویډرا ډیپازیټ انشاءالله هر څه تاسو زده کړل. خو را به شئ د دې لپاره اوس مونږ غواړو چې زه تاسو ته هغه وښیم. لومړی دوه برخې تاسو ته راځي. یو د اف جي ټوکنونو ګټه ده، بل د ملټي کوین اي پي آر دی. کلنۍ ګټه چې تاسو هغه کې بي ان بي سټیک کولی شئ. دلته به تاسو راشئ د هر څه نه مخکې تاسو دلته یوه برخه راځي اف جي کوین 3x. په دې مطلب چې ستاسو سرمایه به 3 چنده کېږي. یعنې تاسو $100 ډیپازیټ وکړ، هغه به تاسو ته په ورځنۍ توګه چې تاسو 0.5% ګټه درکول کېږي، هغه به 3 چنده کېږي ستاسو ګټه. نو تاسو ته به 3 چنده ګټه درکول کېږي چې $300 ډیپازیټ مو وکړ، سټیک مو کړل، تاسو ته 3 چنده کېږي 300 کېږي. که 1000 مو وکړل هغه به تاسو ته 3000 ته رسېږي ګټه، او هغه په ځانګړې موده کې درکول کېږي چې یو نیم کال موده ده. نو دلته به تاسو خپل ډاشبورډ کتلی شئ، یعنې څومره اف جي اوسنی بیلانس لري، څومره د سټیکینګ ګټه ترلاسه کړې ده ورځنی ډول، ټوټل څومره ګټه درته راغلې ده، او د نن ورځې څومره ګټه درته راغلې ده، هغه هم دلته تاسو کتلی شئ. او دلته به تاسو ته یو پرسنټیج برخه راځي. دغه پرسنټیج کې تاسو ته ښایي چې تاسو سټیک کړی دی، د هغه سټیک څومره فیصده ګټه درکول شوې ده او څومره پاتې ده تاسو کتلی شئ. لاندې ډاشبورډ دی تاسو ته ښکاري چې ټوټل سټیک مو څومره کړی دی، همدارنګه اوسنی سټیک څومره فعال دی، او ټوټل څومره بونس درکول شوی. د بونس دې ته ویل کېږي کله کله دوی د اختر شپه ورځو کې یا کوم بل داسې ښه ورځ راځي، نوی کال، بل څه، هغې په خاطر باندې دوی
بونس اعلانوي 10% 15% که تاسو سټیک وکړئ ایگزیټ کوم تاسو دلته سټیک کړئ کله مو چې سټیک کړل دغه بدل کې تاسو اضافي بونس درکول کی چې دا بونس اوس د اختر لورځ فایل دی اختر کې فایل شو دی اول 9% او 10% او بیا 9% شو د سره کمیږي نن ورسته ورځ چې 1% یعنی که تاسو نن ورځ یو لک سټیک وکړئ 1000 ټوکن اضافي درکول کیږي که 1 میلیون وکړل 1 لک ټوکن اضافي درکول کیږي تاسو ته چې دا هم ډیره غټه ګټه ده او هغه ورسره تاسو غواړئ سټیک وکړئ که تاسو ټول سټیک او ماکس باندې کلیک وکړئ که تاسو غواړئ ځانګړي اندازه وکړئ دلته بیا انزرټ باندې کلیک وکړئ مثلا ته غواړئ چې 1 لک ټوکن سټیک دلته 1 لک ولیکه 1 میلیون ولیکه که نور سره په دغه سټیک برخه باندې کلیک وکړئ ټوکن به اتومات دلته سټیک شي نو په دغه طریقه تاسو بیا دغه سټیک چې دی هغه تر سره کولی شي نو بیا وروسته تاسو لاندې یو بله برخه راځي دغه برخه اکټیو برخه کې تاسو د هیستوري چې ګورئ اکټیو برخه کې تاسو فعال سټیک کتلی شي څومره فعال دي او دلته ایکسپایر برخه کې تاسو هغه سټیک کتلی شي څومره تاسو سټیک دي هغه بشپړ درچنده ګټه درکول شو هغه ایکسپایر کیږي هغه تاسو اپلیکیشن بیا کتلی شي په دغه طریقې سره تاسو دغه ورسته برخه چې کومه دغه دی او بل برخه چې موږ نه هېره نشي د ملټي کوین ای پی آر ګټه ده هغه کلنۍ ګټه یا میاشتنۍ چې تاسو درکول کیږي تاسو دلته بي ان بي سټیک کولی شئ په باینانس کې هم دغه شته دلته هم شته که تاسو بي ان بي سټیک هغه میاشتنۍ ورځنۍ ټولې ګټې دلته ښکاري مثلا که تاسو بي ان بي یو بي ان بي څومره سټیک کړله هغې به تاسو ته په میاشت کې 4 نه نیولې تر 6% پورې ګټه درکول کیږي نو هغه تاسو به دلته کتلی شئ د 3 میاشتو لپاره 15 تر 9 پورې 6 میاشتو لپاره 9 تر 9 پورې 12 میاشتو کې یو کال کې 9 تر 15% پورې ګټه درکول کیږي هغه په ځانګړي حساب سره تاسو هغه اصول شرایط ټول د لوستلی شئ کتلی شئ چې په څه ډول ده نو همدغه طریقه لري اوس راځو وروستی پروسه چې بله پاتې شوه په دغه صفحه کې هغه د ریفرل ګټه ده ریفرل ته به تاسو راشئ په دغه باندې کلیک وکړئ دا ډیره مهمه برخه ده اول خو تاسو ته لیول ښایي چې تاسو په څوم لیول کې یاستئ هغه تاسو په لیولونو درته ښایي دلته هغه نه وروسته تاسو ته بیا دلته دغه برخه چې کومه راځي داسې تاسو ریفرل لینک هم دی ریفرل کوډ مو هم دی یعنی دا اوس اکاونټ چې ما جوړ کړ دغه 11 څلور د شین 11 854 نو دغه نوی اکاونټ ریفرل کوډ د خو ما تاسو ریفرل کوډ هغه بل وکړوي اته د شي برنه هغه ریفرل کوډ وکړوي نه دغه غنور سب تاسو دلته کافي لینک برخه راځي په دغه ځای کې تاسو دغه لار تاسو کول شي خپل لینک کافي کې ملګرو ته ولګي که هر کس تاسو په لینک باندې راځي تاسو ته ګټ درکول کی څومره ګټ درکول کیږي د لومړي لیول کسانو نه لاس په پرتلون کې ور باندې تفصیلی خبرې به کوو بیا د ریفرل ډاشبورډ تاسو ته ښکاري دلته ټوټل ټیم تاسو ته ښکاري چې څومره ریفرل ټیم لري تاسو ریفرل لوستل دي همدا ته چې کوم کس راولي هغه ځان پس نو ریفرل لیول ټول دلته ښکاري او ټوټل ډایرکټ ریفرل دلته به تاسو ته ښکاري چې کوم تاسو په خپل اصلي لینک باندې په لومړي لیول کې راغلي دي دلته به تاسو ته ښکاري چې څومره د ریفرل نن ورځ ګټه درته راغلې ده څومره ټوټل ګټه څومره راغلې ده درته ښایي او دلته به تاسو ته خپل لیول ښایي یعنی تاسو ریفرل راوستلی دي هغه هر لیول ګټه تاسو کتلی شي د 1 تر 12 پورې لیول لري هر لیول چې کلیک کړئ دغه لیول کې څومره تاسو ریفرل لرئ د هر کس لاندې دلته ریفرل کتلی شي څوک دی مثلا څومره سټیک کړی دی څومره ګټه دغه څخه راغلی دی هغه دلته تاسو بیا کتلی شئ دا خو دلته شو بله برخه چې کومه راځي که تاسو غواړئ ژبه بدله کړئ دلته تاسو کلیک وکړئ په دغه برخه کې تاسو بیا هغه ژبه هم بدلولی شئ دلته تاسو کولی شئ چې ژبه بدله کړئ ټول ژبه پکې شته تقریبا اکثر ژبه پکې شته فارسي دري پښتو ټول پکې شته او تر ټولو مهم برخه چې دا هغه دلته ده دلته تاسو کلیک واخلئ په دغه ځای باندې لومړی تاسو خپل پروفایل هغه بعضې شیان ایډیټ کولی شئ او دلته چې داسې موږ تاسو کار د فری انکم برخې سره دی فری انکم نو په دغه باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله مو چې د فری انکم برخه باندې کلیک واخیستم بله مهمه یادونه چې ما نه پاتې شو هغه دا چې تر اوسه پورې ما تاسو د FG کوین اپلیکیشن معرفي نه کړ هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ په اول سر کې تاسو ټول کم په اپلیکیشن کې کنه په ویب سایټ کې دلته راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ اخر ته تاسو راشئ دلته په ویب سایټ باندې کلیک واخلئ مستقیما پلی سټور ته هم تللی شئ خو دغه ځای نه تاسو ته اسانه طریقه درښایم چې موږ څنګه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شو لاندې به تاسو سکرول کړئ کله چې سکرول کړئ ډېر معلومات شته خو موږ سیده ځو اپلیکیشن ته دلته به تاسو د سټیکینګ اپلیکیشن چې کوم دی هغه به دغه ځای تاسو ډایرکټ هم ډاونلوډ کولی شئ بغیر د ګوګل پلی سټور نه هغه کسان چې ګوګل پلی سیسټم نه لري موبایل کې تاسو ګوګل پلی سټور ته دغه ځای نه کلیک واخلئ مستقیما ګوګل پلی سټور ته بیا تاسو دغه ځای نه هغه اسانه ډاونلوډ کولی شئ تاسو پلی سټور کې راخلاص شئ دلته په اوپن باندې کلیک وکړئ مخاوله انسټال کړی دی
نو دلته به تاسو راشئ ځای کې به تاسو په کنسټنټ باندې ورته کلیک وکړئ ستاسو د اعلاناتو اجازه اخلي کله کله به د اپلیکیشن کې ځینې وختونه سپورټ اعلانات راځي تاسو په خوښه دي تاسو کتلی شئ که پروژې سره ملاتړ کوو نو کله چې تاسو د اف جی اپلیکیشن لاګین څخه پر خلاص شو دلته به تاسو خپل ایمیل او پاسورډ ولیکئ هغه ایمیل او پاسورډ کوم چې تاسو مخکې په ویب سایټ کې اکاونټ جوړ کړ هماغه به دلته تاسو ولیکئ ما خو مخکې ځان سره لاګین سیو کړی دی زه همدغه کاروم تاسو کولی شئ خپل ایمیل په داسې ولیکئ نو لږ لوډینګ وروسته به تاسو په اف جی اپلیکیشن کې اکاونټ راخلاص شي اوس تاسو کولی شئ د ویب سایټ پر ځای په اپلیکیشن کې ډېر اسانه او ساده کار وکړئ سمپل صفحه هم اسانه هر څه اسان دي دلته کار کولی شئ نو زه بیرته راځم اوس د بیا هماغه فری انکم صفحې نن ویډیو هم دومره وه په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته طریقه درښیم چې څنګه موږ په اف جی اپلیکیشن کې وړیا عاید ترلاسه کولی شو دا ویډیو اوږده هم شوله راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو ته وښیو چې هغه کومې لارې دي چې په هغو په ذریعه سره د اف جي نه موږ وړیا پیسې ګټلی شو پرته له دې چې هلته سټیک وکړو تاسو وړیا عاید هم ترلاسه کولی شئ نو ویډیو وګورئ له خپل هغو ملګرو سره شیر کړئ کوم چې غواړئ په اف جي کې اکاونټ جوړ کړي تاسو کولی شئ زما ویډیو ورته ولېږئ دوی وګوري نو ریفل د خپل ریفل ورته ورکړئ په هغه دې راشي زه د ریفل په کیسه کې دومره نه یم خو دومره چې تاسو دغه د پلیټفارم نه ګټه واخلئ